کله کله دی کوي چې یو روایت چې په هغې کې ثقه راوي یو رقم روایت کوي، ضعیف راوي د هغه په مخالفت کې روایت کوي، ترجیح ورکوي و روایت د چا ته؟ د ضعیف ته پر روایت د چا باندې؟ او عجب قرینه وای، عجب دلیل وای. دلیل او قرینه دا وای دا روایت دا ضعیف چې کړی دی دا اولا دی، دا ارجح دی، دا اقوا دی در هغه روایت چې ثقه کړی دی. دلیل دا دی چې د ده راوي ضعیف دی. دلیل چش دی؟ د ضعیف روایت اولا دی د چا د روایت، او دلیل چش دی چې د ده راوي ضعیف دی. او د ثقه دغه روایت دا کمزوری دی، د ضعیف در دا روایت دلیل چش دی چې دا کمزوری دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه درس وړ په دې مابينځ د روایت د ابو داود کې زه ورځم چې یوه ډېره مهمه ډېره نادره د اغرب القواعدونه د احادیثو د تطبیقي طرز نه ډېر نادر ناولده طرز هغه دا دی. دغه روایت نه دی چې دا من حافظ على 12 دا 12 رکعاته نفل چې سړی وکړي دا سنن دې کې دا روایت چونکې د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا متن دی، په دې کې مشکل نشته چې په دې متن کې څه خبره څنګه خبره. اصل دا روایت په علل کې ابن ابي حاتم راخستی دی، په سند کې خبره ده. هغه خبره ته یو د قاعده په توګه دا زده کړي، یو روایت یو راوي وکي هغه ثقه وي، دا هغه روایت بل راوي وکي هغه ضعیف وي، د په مخالفت کې وکي، نو د چا خبره اخستل کیږي؟ ترجیح د چا خبره تورکل کیږي او د چا روایت پرېښول کیږي؟ د ضعیف. دا د پند قواعدو د عمومي شان د دې تقاضا ده. او دلیل څه دی؟ ځکه چې دا ثقه دی، نو ثقه خو معلومه خبره ده چې در ضعیف چش دی، اقوا دی، اولا دی، احفظ دی. نو ځکه د ثقه روایت دا مقبول سو، د چا روایت مردود سو چې د ده په مخالفت کې کوم ضعیف کوي هغه روایت یې چش سو؟ مردود. حالانکه بیا ضعیف چې مخالفت د ثقه وکړي هغه روایت اگر څه چش دی، نم یې چش دی په مصطلحو کې، منکر یې نوم دی. پوه شوست؟ دا قواعد دي. خو زه به یوه خبره درته وکړم چې ای علماء کرامو، ای محدثینو، ای د احادیثو اساتذه او طلبو، پن هغه د قواعدو نوم نه دی، پن د حدیث تطبیقي، پن د قرائنو نوم دی. ائمه کله کله دی کوي چې یو روایت چې په هغې کې ثقه راوي یو رقم روایت کوي، ضعیف راوي د هغه په مخالفت کې روایت کوي، ترجیح ورکوي و روایت د چا ته؟ د ضعیف ته پر روایت د چا باندې؟ او عجب قرینه وای، عجب دلیل وای. دلیل او قرینه دا وای دا روایت دا ضعیف چې کړی دی دا اولا دی، دا ارجح دی، دا اقوا دی در هغه روایت چې ثقه کړی دی. دلیل دا دی چې د ده راوي ضعیف دی. دلیل چش دی؟ د ضعیف روایت اولا دی د چا د روایت، او دلیل چش دی چې د ده راوي ضعیف دی. او د ثقه دغه روایت دا کمزوری دی، د ضعیف در دا روایت دلیل چش دی چې دا کمزوری دی. ځکه د ثقه زما په خبره پوه شوست؟ راسئ دا په تطبیقي مثال واورئ. سألت أبي عن حديث رواه النعمان بن منذر عن مكحول عن عنبساء عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. قري نعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبساء عن أم حبيبة. نعمان بن المنظور عن مكحول عن عنبساء عن أم حبيبة. عنبساء عن أمه حبيبة. دی دا روایت پشتنه ابن ابي حاتم وای ما زما د پلار څوک ما دا څنګه دی دا روایت؟ فقال ابي لهذا الحديث عله، په دې حدیث کې څه شته؟ علت شته. رواه ابن لهيعه، په دې کې نور ډېر نادر دي، هغه نوم ډېر دي درته بیانوم. زما پلار چې په دې روایت کې څه شته؟ علت شته. رواه ابن لهيعه، دا روایت عبد الله ابن لهيعه کړی دی عن سليمان بن موسى، د چا څخه؟ سليمان بن موسى. عن مكحول عن مولى
عنبسة بن ابي سفيان عن عنبسة عن ام حبيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الته عنبسة کړی دی برای راس د ام حبیبه سره کړی دی. ابن لهیعه چې د سلیمان ابن موسی سکی چې هغه د مکحول نه کوي عن مولا لعنبسة بن ابي سفيان عن عنبسة عن ام حبيبه، يعني د مکحول او د عنبسې په مابینځ کې ابن لهیعه وایي چې یو سړی ستا او په هغه روایت کې چې نعمان بن المنذر کې هلته زیادت نشته د داسې د مکحول او د عنبسة په مابینځ کې چې ثقه راویه کوي هغه وایي چې څوک نشته، او چې څوک یې کوي ضعیف چې عبدالله بن لهیعه دی چې دغه څه کوي هغه وایي یو سړی سته. نو وایي زما پلار وویل چې هغه روایت چې دی هغه علت لري ځکه ابن لهیعه یې څه به کوي هغه دا یو سړی پکې څه به کوي زیاتوي. قال ابي زما پلار وایي دا راته چې هذا دلیل على ان مکحول لم يلق عنبسة، دا دلیل دی پر دې باندې چې مکحول د عنبسې سره څه به سوی دی نه دی ملاس، یعنی د مکحول او د عنبسې په مابینځ کې مولا سته وایي دا پر دې دلیل دی. نو بیا وقد افسده روايه ابن لهيعه، هغه روایت چې هغه اول ذکر سوی دی چې د نعمان بن المنذر عن مکحول عن عنبسة عن ام حبیبه دی هغه روایت فاسد کړی دی. دا د ابن لهیعه روایت یعنی د ابن لهیعه روایت دا کار کړی دی چې د هغه نعمان بن المنذر روایت یې ورڅپه کړی دی خراب کړی دی فاسد کړی دی. اوس نو ابن لهیعه یو ځلې ضعیف دی او ابن لهیعه بیا چې د عبادالله نه بغیر بل څوک روایت ځینې وکړي هغه بیا ډېر ضعیف دی. اوس دا روایت د عبادالله هم نه دی، دا بیا بله نادره ده، په نادره کې نادره ده. صحیح سو؟ قلت لأبي دی خو وایي زما پلار ته لما حکمت برواية ابن لهيعه، ای ابن لهيعه خو ضعیف دی او هغه خلک څوک دي ثقات دي، تا دا ابن لهيعه روایت څه په وکړي دې ته دې ترجیح ورکړه پر چا باندې هغه د ثقات په روایت. وقد عرفت ابن لهيعه وكثرة اوهامه، او تا ته ښه معلومه ده چې ابن لهيعه دا خو چش دی ډېر اوهام لري، دا خو ضعیف سړی دی. قال بي في رواية ابن لهيعه زيادة رجل، فابن لهيعه په روایت کې یو سړی زیات دی. ولو كان نقصان رجل، کدلته نقصان د رجل وای كان اسهل على ابن لهيعه حفظه. کچېرې دی وای ګورئ دا مې وای په دې وجه چې ابن لهيعه ضعیف هم دی د هغه باوجود چې دی سړی زیاتوي نو د دې دا معنا ده چې د حفظ کړی دی. ځکه اوس که ده کم کړی وای نو خو صحیح دی نو به سړي دا ویل وای چې دی خو ضعیف دی. دا چې ده زیات کړی دی او د ده د حافظې د کمزورۍ سره سره د ده د اوهامو سره سره دی دلته زیات سړی ذکر کوي نو دا دلیل دی پر دې باندې چې ده دا حفظ کړی دی او دا درته معلوم دی. نو په دغه وجه باندې مې د ضعیف دا روایت ته په دې وجه چې دی ضعیف دی دا زیادت یې کړی دی ترجیح ورکړه د ثقه پر هغه روایت باندې چې دی ثقه دی او دغه زیادت یې نه دی کړی. نس واس په پوه څوک په پوه لاس پورته کوي. د علوم الحدیثو د قواعدو تقاضا دا ده چې ضعیف چې مخالفت د ثقه وکړي دا روایت ته کوم روایت ویل کېږي؟ منکر. دا روایت ته څه ویل کېږي؟ منکر. دا غیر مقبول. خو په تطبیقي باب کې چې ولاړ شي کله کله دا واقع کېږي چې دغه روایت چې ته د مصطلحو د لحاظه د مصطلحو قواعد په تطبیقي انداز کې هر ځای ته کار نه درکوي. اصل مهمه خبره ده په تطبیقي علم جلا دی د قواعدو علم جلا دی. دا علم د حدیثو د قرائنو دی د قواعدو نه دی. دلته امام ابو حاتم رحمت الله علیه هغه دا کار وکړي د ابن لهيعه روایت چې ضعیف دی و دې ته ترجیح ورکړه پر هغه روایت باندې چې نعمان بن المنذر عن مکحول عن عنبسة عن ام حبیبه دی پر هغه باندې ترجیح ورکړه او دلیل دا ووایي دلیل یې د ترجیح ضعف د ابن لهيعه وګرځوي او د هغه د مرجوح والي دلیل یې د هغه ثقه والي دغه راوي وګرځوي. نادره ده که نه ده؟ سر په خلاصو که نس په خلاصو دا ته وایي تطبیقي علوم الحدیث. علوم الحدیث په تطبیقي انداز ویل هغه دغه ته وایي چې پر قواعدو به نه ځې عموما خو پر قواعدو موږ ځو خو کله کله دا روایت اوس د قواعدو د لحاظه چې ورته وګورې منکر دی د مصطلحو د لحاظه چې وګورې دا منکر دی
خو د تطبیقي لحاظه چې ورته وګورې دې امام و دغه روایت ته ترجیح ورکړې، باقي د دې روایت کامله دراسه هغه ځان ته موضوع ده. خو زه دا فلسفه در زده کوم چې ائمه یو طرز دا لري چې د ضعیف راوي روایت کله ترجیح ورکوي پر روایت د ثقه راوي باندې او استدلال ضعف د راوي ګرځوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.